السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم هم دا وخت د امریکا په که تاسو غواړئ چې امریکا ته لاړ شئ یعنی امریکې ته یا که تاسو غواړئ چې تاسو کینیډا ته لاړ شئ په غلا باندې نه خو صحیح په جاز کې نو بیا نن دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده ځکه چې نن په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ټول معلومات درکوو ټول ډیټیل به درکوو د الف نه واله یې پورې اصل کې نن په دې ویډیو کې موږ خبرې کوو د B1 او د B2 د ویزې په باره کې چې دا تاسو ته څنګه میلاویدلی شي آنلاین دې ته څنګه اپلای کولی شي پر یې باندې خرچه څومره راځي او بیا چې کله دې ته اپلای وکړي او تا ته ووایي چې پلانکي ځای ته راشه انټرویو دپاره نو د دې په انټرویو کې ستاسو نه کمې پوښتنې کیدلی شي او همدغه شانې دې سره به درته رسې ټپس او ټریکس درکوو چې د هغې په ذریعې سره د هغې په مدد سره به ستاسو ویزا په 15 منټو کې یا په 10 منټو کې دننه اپروف شي او تاسو ته به ویزا میلاو شي څنګه چې ما تاسو ته وویل نن په دې ویډیو کې زموږ ټارګټ دی B1 او B2 ویزا یعنی نن به موږ تاسو ته د B1 او د B2 ویزې په باره کې ټول معلومات درکوو نو ټول نه مخکې خو دا زده کول پکار دي چې دا B1 او B2 ویزا دا خیر څه شی دی نو دا خبره همیشه په یاد ساتئ B1 او B2 دا یو قسم ته ویزا ده کله چې ته امریکا ته ځئ خو کم کار دپاره چې امریکا ته ځئ کله چې ته امریکا ته د ویزټ دپاره ځئ د چکر دپاره یعنی که ته غواړې پیسې راسره زیاتې شوي او ته غواړې چې امریکا ته لاړ شي هسې چکر ووایې او تاریخي ځایونه وګورې یا هسې په امریکا کې وګرځې راوګرځې د څه وخته پورې او بیا واپس خپل ملک ته راشي نو تا ته ضرورت دی د B1 یا د B2 د ویزې که ته د پاکستان نه ځې که ته د افغانستان نه ځې یا که ته غواړې چې امریکا ته لاړ شي او هلته خپلو رشته دارانو سره میلاو شي ملاقات ورسره وکړي یو میاشت ورسره تېره کړي یو څو هفتې ورسره تېره کړي دا که ستا ملګری وي یا بل څوک وي هغې سره د میلاوېدلو دپاره ځې نو هم تا ته ضرورت دی د B1 یا د B2 ویزې همدغه شانې که چېرته ستا یو بزنس وي یو کاروبار وي او ته غواړې چې د خپل کاروبار په هکله USA ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي او خپل کاروبار هلته خور کړي نو بیا هم ته به اپلای کې B1 یا B2 ویزې ته اوس دې ویزې ته به تاسو اپلای څنګه کوئ یعنی دا ویزه به تاسو ته څنګه میلاویږي د دې ډېره اسانه طریقه ده همدا اوس د خپل موبایل په ذریعې سره تاسو دې ته اپلای کولی شئ په انټرنیټ کې به سرچ کوئ په انټرنیټ کې تاسو به سرچ کوئ DS 160 دا یو قسم ته فارم دی یو فارم دی دا به راکولاو شي په یو ویب سایټ کې به تاسو راکولاو کوئ او په دې کې به تاسو ټول خپل معلومات ورکوئ هلته به درته وایي چې اوس دا معلومات راکړه دا راکړه ستاسو نوم دی پلار دی څه نوم دی واده دې کړی نه دی کړی او مخکې کوم ملکونو ته تللی داسې ډېرې پوښتنې به درنه وکړي که په خپله یې ډکې که په بل چا باندې ډکې دا فارم به ډک کړي او د دې قیمت تقریبا $160 دی تقریبا چې پاکستانی سرپاسه 1,000 روپۍ راځي او 15,000 یا 14,000 افغانۍ راځي نو کله چې تاسو دا فارم ډکوئ ډېر زیات په احتیاط سره به یې ډک کړئ ځکه که چېرته تاسو دا فارم ډک کړو او په دې کې درنه څه غلط معلومات لاړل یعنې چې تاسو نه غواړئ چې دا معلومات هلته لاړ شي تاسو غلط شوي او دا تاسو واپس ایډیټ کړئ نو کوم معلومات چې تاسو نه غلط شوي دي هغه هم هلته ځي او دا نور هم هلته ځي او هغوی ته بیا د هر څه پته لګي بیا له دې نه وروسته به داسې کار وشي چې تاسو ته به یو ځای وښیي ایمیل به درته وکړي یا همداسې کال به درته وکړي درته به ووایي چې د پلانکي ځای ته به راشي د انټرویو دپاره په انټرویو کې به ستاسو نه پوښتنې کوي داسې پوښتنې به درنه کوي چې دا تاسو په دې فارم کې څه فیل کړي دي که چېرته په هغه پوښتنو کې په هغه انټرویو کې تاسو پاس شوي کامیاب شوئ نو تاسو به ویزه میلاو شي ویزه به درته ولګي او تاسو به امریکا ته لاړ شئ خو که چېرته په هغه کې تاسو ناکام شوئ نو بیا تاسو امریکا ته نشئ تللی او که چېرته تاسو ډېر غلط جوابونه ورکړي یعنی دروغ هم ورکې ویل او ورکې ګیر کړئ نو بیا به ستاسو ویزه بالکل ریجیکټ شي او ته بیا نشي کولی چې USA ته لاړ شي که تاسو غواړئ چې تاسو ډېر په اسانۍ سره د دغه سوالونو جواب ورکړئ او دغه انټرویو په 10 منټو کې دننه پاس کړئ او تاسو ته ویزه میلاو شي نو بیا یو څو خبره درته کوم دا ځان سره په ذهن کې ونیسئ انشاءالله که چېرته تاسو په دې باندې عمل وکړئ نو په 10 منټو کې دننه به ستاسو ویزه ولګي او تاسو ته به هیڅ قسم مشکل نه وي نمبر 1 کم رقم ته لباس اخیستل پکار دی څه خلک خو چې دا هیڅ پروا نه کوي چې کم رقم ته لباس تا خوښي هغه واچوه بس پروا نه کوي خو د ټول نه غټه پروا دا کوي یعنی کله چې تاسو دا فارم ډک کړئ DS 160 فارم نو بیا تاسو ته ایمیل وکړي یا به درته رنګ وکړي چې د پلانکي ځای ته راشي د انټرویو دپاره چې ستا نه پوښتنې وکړل شي او تاسو سره مخ په مخه وکتل شي نو په دې ټیم کې تاسو ته کم رقم ته لباس اخیستل پکار دی کوټ او شرټ وغیرہ یا عامې کپړې پین شرټ نه کمې کپړې چې تاسو عام استعمالوئ په خپل کور کې اوس
که دا پینټ شرټ وي که عامې کپړې دي خیر دا خو شرټ دی او دا موږ صرف د ویډیو دپاره استعمالوو که تاسو په کور کې چې تاسو کوم لباس هم اچوئ عام صحیح ده په همغې لباس کې به لاړ شي داسې به نه کوې چې ته په کور کې عامې کپړې استعمالوې او په دغه ورځ باندې لاړ شي او پینټ شرټ کې لاړ شي بیا به ته کمفرټیبل نه ښکارېږي ته به صحیح نه ښکارېږي او دا یو غټ اثر غورځوي ستا په انټرویو باندې نمبر سیکنډ لینګویج زبان یعنی ژبه څه خلک و چې دغه انټرویو کې چې نه کومې پوښتنې کوي دا صرف په انګلیش کې که تا ته انګلیش درځي نو ته به انټرویو پاس کړي او که انګلیش نه درځي نو دا انټرویو ته نشي پاس کولی ته امریکا ته نشي تللی خو دا غلطه خبره ده دا انټرویو ستا خوښه ده که ستا پښتو مورنۍ ژبه ته په پښتو کې ورکولی شي که وایي چې په اردو کې ورکې په اردو کې هم په هندي کې هم په پنجابۍ کې او که ته غواړې چې په انګلیش کې ورکې انګلیش درځي نو په انګلیش کې ورکولی شي خو دا خبره هم ځان سره همیشه په یاد ساتئ که ستا انګلیش اور څومره سټرونګ وي که ته ډېر هم ښه انګلیش ویلی شي او ته په انګلیش کې ورکې نو دا ستا په انټرویو باندې هېڅ اثر نه غورځي یعنې هغوی دا نه وایي ستا نه متاثره کېږي نه دا به نه وي چې دې ته خو ډېر ښه انګلیش ورځي او راشي دا ویزه ورته ورکړه نه بس ښه به دا وي چې په پښتو کې ورکړه په پښتو کې ورنه پوښتنه کوي او په پښتو کې ورته جواب ورکړه او که ته په اردو باندې پوهېږي ستا پښتو ژبه نه نو په اردو کې هم ورکولی شي نمبر تھرډ بی کانفیډنټ د ټول نه اهم او ضروري دغه څیز دی په ساده پښتو کې به درته ویم چې د دې مطلب دا دی چې ښه ډاډه پرې ورځه هېڅ پروا مه کوه که چېرته تا د انټرویو ته د مخکې نه ورته زړه والي او د مخکې نه ورته خپې دې ورته اړچي او دا سوچ ځان سره کوي چې زما نه به کم رقم ته پوښتنې کوي آیا زه به د دې جوابونه ورکړم او که نه په ځان باندې د یو پریشر جوړ کړی نو ته په دې کې نه کامیابېږي هغوی زیات فوکس زیاته توجه ستا مخ ته ورکوي او ستا وجود ته ورکوي چې یاره دا د انټرویو په باره کې څنګه محسوسوي نو چې څومره ډاډه پرې ورلې او هغومره به ستا ته فایده وکړي پوینټ نمبر 4 کله چې تاسو آنلاین دغه DS 160 فارم ډکوئ دا فارم چې ډکې ډېر زیات خیال به کوې ډېر زیات احتیاط به کوې چې کم معلومات هم درنه غواړي 100% صحیح معلومات ورکوه دروغ ورکې ونه وایې که چېرته دروغ دې ورکې ویل او واپس تا صفام کو واپس تا ایډیټ کو هغه ته ډیلیټ کړل نو هم دا هغوی ته ځي تا ته خو نه ښکاري خو هغوی ته دا معلومات ځي او کله چې ته انټرویو ته ورشي نو تا چې کم معلومات په دې کې لیکلي بس همدغه پوښتنې درنه کوي لکه فار ایگزامپل تا په دې کې ولیکل چې ما واده نه دی کړی او هلته لاړې هلته درته و چې تا واده کړی دی که نه او ستا له خولې نه ووتل چې او ما واده کړی دی نو دا تا غلط معلومات ورکړل تا ورکې دروغ ویل موږ تاسې معمولي خبره ښکاري خو په دې باندې به ستا ویزه ریجیکټ شي پوینټ نمبر 5 کلیئرټي چې ستاسو په خبرو کې 100% کلیئرټي وي خو دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی کله چې ستاسو نه انټرویو والي پوښتنې درنه کوي مخ په مخ به ورسره ناست یعنې کس ته به ته مخامخ ناست یې او ستا نه پوښتنې کوي پوښتنې به په پښتو کې وي که ته چېرته پښتو ژبه سلیکټ کړي په پښتو کې به درنه پوښتنې کوي په پښتو کې ورته جواب ورکوه خو کله چې ستا نه پوښتنو کې د دې پوینټ اصل مطلب دا دی چې ته به له صفا خبره کې یعنی فار ایگزامپل ستا نه پوښتنه وکړه چې ته USA ته امریکا ته ولې ځې د څه شي دپاره ځې نو داسې به نه کوې چې صبر وکړه سوچونه به نه کوې دا به ډېر نه کوې صفا خبره به ورته کوې اوس د دغه سوالونو جوابونه به تاسو صفا څنګه ورکوئ یعنې کله چې تاسو نه پوښتنه کوي نو بغیر د سوچ نه نه به دغه جواب به څنګه ورکوئ نو زه تاسو ته اوس یو څو منټه وروسته کومې پوښتنې چې تاسو نه کوي کومې چې ضروري پوښتنې دي هغه ټولې درته ښیم د هغې جوابونه به تاسو په خپله تیار کړئ او دا به ګوټه کوئ یعنې یاد به کړئ بالکل لږ به یاد کړئ لکه په سکول کې یا په مدرسه کې به چې تاسو سبق یادوو هغه شانې به یاد کړئ لږ پریپریشن به وکړئ تیاری به ورته وکړئ د مخکې نه یو پلان به جوړ کړئ او چې ته هلته ورشي اټومیټک چې ستا نه پوښتنه کوي ته به د هغې ډایرکټ جواب ورکړي کلیر جواب به ورکړې صفا او تا ته به هیڅ مشکل نه وي یو به تاسو دې خبرې ته ډېر خیال کوئ ډېر پام به کوئ ستاسو ټوله ډیټا ټول معلومات چې ستاسو په اړه کوم دي چېرې تا تعلیم کړی نه دی دی کړی ته مخکې بل کوم ملک ته تللی نه تللی داسې ډېر څه معلومات حتی چې ستاسو د پلار نوم د مور نوم دا ټول معلومات هغوی اټومیټک پیدا کوي اټومیټک یې څنګه پیدا کوي کله چې ته فارم ډکې آنلاین په دې ټیم کې ستا نه آی ډي کارډ نمبر وغواړي شناختي کارډ نمبر تذکرې نمبر یا د بل آی ډي کارډ وغیره نمبر د هغې په ذریعې سره دوی ستاسو دا ټول معلومات راوباسي امریکا سره یو ډېر عجیبه سیسټم دی چې دوی د مختلف ډیټابیس نه د دې په مدد سره ستاسو ټول معلومات راایستلی شي هغه معلومات نه چې ستاسو په زړه کې دي هغه معلومات چې هغه تاسو شناختي کارډ جوړو تذکره جوړوله یا بل یو سرکاري څه کار مارم کو او په هغې کې تاسو کم معلومات ورکړي دي ستاسو د ویزې پاسپورټ معلومات چې تاسو مخکې کم ملکونو ته تللی یاستئ
هغه ټول معلومات دوی اتوماتیک راوباسي. نو کله چې تاسو انټرویو ورکوئ دوی ته مخامخ کمپیوټر لګېدلی وي، تا ته خو نه ښکاري، دوی ته ښکاري د هغې مطابق تاسو نه پوښتنې کوي. نو که چېرته غلط معلومات دې ورکړه بس ریجیکټ. هلته کمپیوټر ته ناست دي ټول هر څه ورته ښکاري، نو ډېر خیال به کوې، دروغ به نه وې، بی آنیسټ. USA د تګ یعنی امریکا ته تلل دا داسې آسان کار نه دی. هغوی بس سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا کوشش کوي چې تا ګیر کړي، خو بس څه چې حقیقت وي هغه ورته وایه او بیا به نه ګیرېږي. که چېرته ورته تا صحیح خبره ونه کړه، دروغ دې ورته ویل، حقیقت دې ورته ونه ویو، هغوی ته ګیر کړې، نو ستا ویزه به د همیشه لپاره ریجیکټ شي او بیا ورته د دې قابل نه چې ته لاړ شي امریکا ته په چکر باندې لاړ شي، یا بس ته ختم شوی. دغه خلک دا څوک چې ستاسو نه انټرویو اخلي قدم په قدم به تاسو ته جال خوري چې تاسو راګیر کړي. جال ورته څنګه خوري؟ فار ایگزامپل داسې پوښتنه به درنه وکړي په سټارټ کې، Do you have a relative in the United States؟ چې آیا په امریکا کې د دې مطلب دا دی چې آیا په امریکا کې ستاسو رشته دار شته، یعنی د تره زوی، ماما زوی، کاکا یا داسې څه رشته دار شته او که نه؟ بیا به دوی په مازه همداسې په خبرو کې په اخره کې به درنه پوښتنه وکړي، په درمیان کې به درنه پوښتنه وکړي Are you visiting someone in the United States؟ چې آیا په امریکا کې ته چا کره ځې، تره کره ځې، ماما کره ځې، دا پوښتنه به درنه کوي. اولې درنه دا پوښتنه وکړه چې ستاسو په امریکا کې خپلوان شته او که نه؟ تا ورته دلته ویل چې نه زموږ خو خپلوان نشته، او دلته ورته ویل چې او زه چا کره ځم. نو دلته ستا په هغې جواب کې او په دې جواب کې د ځمکې او د اسمان فرق پیدا شو او دوی تا ټریک کوي، تا ته جال خوري او تا ته به وایي چې بس ستا ویزا ریجیکټډ. یو بله اهم پوښتنه ستاسو نه دام کولی شي How can you assure us that he will return to your home country؟ یو دا پوښتنه او یو دا بله پوښتنه. داسې ویل کېږي چې دا 50% ستاسو انټرویو ده، یعنی که چېرته تاسو د دې جوابونه صحیح ورکړل بس داسې وایه چې ستاسو 50% 50% انټرویو چې کوم ده دا پاس شوله. دا ډېر زیات اهم پوښتنې دي. د دې مطلب دا دی چې یاره په تا باندې موږ داسې یقین څنګه وکړو چې ته به واپس خپل ملک ته راځې. په کومه ویزه باندې چې ته ځې نو ته هلته 6 میاشتې تېرولی شي، 6 میاشتې بعد به ته واپس خپل ملک ته راځې، که پاکستان کې او که افغانستان کې واپس به ته راځې، ستا ټیم به ختم شي. نو د دوی دلته دا مطلب دی چې آیا هسې نه چې ته هلته لاړ شي او په غلا باندې هلته کار شروع نه کړي، یعنی زیات کسان داسې کوي که نه نورو ملکونو ته لاړ شي په ویزټ باندې او هلته پټ شي او کارونه شروع کړي. نو اصل کې د دې مطلب دلته دا چې ته خو به پټېږې نه، موږ په تا باندې څنګه یقین وکړو چې ته به واپس خپل ملک ته راځې. نو ته به دلته ځان غریب کې نه، ته به ځان دلته ډېر مالدار حسابې، ځکه چې مالدار خلک چکرې وایي که نه. امریکا ته چې څوک چکر وي هغه خامخا مالدار وي، هغه سره به ډېرې زیاتې پیسې وي. نو ته به داسې کار وکړې چې ته به دلته یو داسې جواب به جوړ کړې چې یاره زما یو غټ کاروبار دی، یا د پلار مې یو غټ کاروبار دی، یا زموږ یو ډېر غټ کاروبار دی، زموږ ډېرې زیاتې ځمکې دي، ډېر جایدادونه هم دي، ډېرې پیسې دي راسره، هر څه راسره دي، او بس اوس مې لږ زړه کېږي چې یاره لږې پیسې دوړه کړم او لاړ شم امریکا ته. بس داسې خبرې به ورته وکړي چې دوی چې یاره واقعي دا په چکر باندې ځي او واپس به راځي. اوس راځي چې دا زده کړو چې په دغه انټرویو کې به تاسو نه کمې پوښتنې کوي او د دغه پوښتنو به تاسو صحیح جوابونه څنګه ورکوئ. نو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې دغه پوښتنې به تاسو نه په پښتو کې کوي، که تاسو غواړئ چې تاسو نه په پښتو کې وشي نو خیر بیا هم زه تاسو ته په انګلیش کې ښیم، یعنی په انګلیش کې هم درته ښیم، په پښتو کې هم درته ښیم. په انګلیش کې درته ځکه ښیم ځکه چې دا چینل د انګلیش په باره کې دی او تاسو به ورسره انګلیش سټرونګ شي، تاسو به نوي الفاظ نوي جملې به زده کوئ، په یو غوښي باندې به 2 ښکاره وکئ. خو یو دا خبره ځان سره په ذهن کې ونیسئ چې دغه پوښتنو جوابونه زه تاسو ته نه ښیم، ځکه چې آلریډي په پښتو کې درنه کوي، پښتو ستاسو خپله مورنۍ ژبه ده، نو ما ته ضرورت نشته چې زه تاسو ته جواب جوړ کړم. بله دا خبره چې پوښتنه به ستاسو نه کوي، جواب به هم تاسو ته پته وي. لکه فار ایگزامپل ستا نه داسې پوښتنو کې چې ته امریکا ته ولې ځې، نو دا پته خو به تا ته وي که نه چې ته امریکا ته ولې ځې، چا سره میلاویږي، په چکر باندې ځې، یا بل مقصد دپاره ځې، دا پته به تا ته وي. په دې وجه باندې زه تاسو ته جوابونه نه ښیم. خیر تاسو پوښتنو ته وګورئ او په خپله به تاسو پوه شئ. نمبر 1 What's the purpose behind your visit؟ د ټول نه مخکې درنه داسې پوښتنه کولی شي، د دې سنټنس مطلب دا دی چې ستاسو د تګ څه مقصد دی، یعنی په کوم مقصد باندې ته امریکا ته USA ته ځې. What's the purpose؟ پرپس ویل کېږي مقصد ته، behind ویل کېږي شاته، your visit ستاسو د سفر، ستاسو د چکر، یعنی امریکا ته د تګ شاته، د چکر شاته ستاسو څه مقصد دی، ته هلته څه کول غواړئ. بس د ځان نه پوښتنو کې چې ته په کوم مقصد منې امریکا ته چکر وی، په پښتو کې ځان سره ولیکه او بیا یاد کا. خیر که بیا مور کې تاسو څه مسله وه تاسو نشو لیکلی
نو تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. دغه ایمیل چې تاسو ته ښکاري ما ته ووایئ او انشاءالله زه به درته اگزامپل در سینډ کړم. نمبر 2, Have you ever visited to the US previously? مطلب دا دی چې آیا ته مخکې کله امریکا ته تللی او که نه؟ Have you ever visited to the US previously? و ته مخکې امریکا ته تللی او که نه؟ Do you have a family member in the USA? آیا په USA کې په امریکا کې ستاسو د کور کم کس شته او که نه؟ Where will you stay in the USA? په امریکا کې به چېرته پاتې کیږي؟ یعنی په امریکا کې به چېرته اوسیږي؟ دا 2 هفتې چې تیرې 3 میاشتې تیرې دا به ته کوم ځای کې تیرې؟ د دې مطلب دا دی. For how much time will you stay in the USA? د څومره وخته پورې به ته په امریکا کې؟ یعنی په امریکا کې به ته څومره وخت تیرې؟ هفته به تیرې، 2 میاشتې به تیرې، 3 میاشتې به تیرې، که 15 میاشتې به تیرې؟ د دې سنټنس دا مطلب دی. Have you booked your tickets? آیا ټیکټ دې اغستی؟ Have you booked your tickets? How much do you think your stay in the US will cost you? ستا په خیال سره په یو اس ای کې اوسېدل یا یو اس ای ته تلل په چکر باندې به څومره خرچه راځي؟ سنټنس مطلب دا دی چې آیا ته څه فکر کې چې ته چې امریکا ته روان یې نو په دې باندې به څومره خرچه راځي؟ Who will be financing your trip? یا who is your sponsor? امریکا ته تاسو څوک لیږي؟ یعنی د چا په خرچه باندې ځي؟ یعنی ته چې امریکا ته روانې دا خرچه چې کیږي دا ته په خپله کې که ستاسو والد صاحب یعنی پلار یې کوي، ستاسو ورور یې کوي، یا ته په یو ځای کې کار کې په کمپنۍ کې یا په بل ځای کې هغوی ته یو اس ای ته لیږي. څوک اخر دا پیسې ورکوي؟ دا پوښتنه درنه کوي. How can you assure me that he will return to your home country? هماغه سنټنس ته لږ مخکې چې ما تاسو وویل د دې مطلب دا دی چې چېرې موږ په تا باندې څنګه یقین وکړو؟ ته زموږ یقین څنګه جوړولی شي چې ته به واپس خپل ملک ته راځې؟ هلته خو به پټېږي نه که نه، هسې نه چې لاړ شي هلته پټ شي او کار شروع کړي هلته. Who will take care of your house, property, children, pets? د دې سنټنس مطلب دا دی کله چې ته امریکا ته لاړ شې نو ته چې څه پرېږدې، خپل واړه پرېږدې، خپل کور پرېږدې، خپل جایداد پرېږدې، یا تا سره کوم ځناور وغیره دي د هغې خیال به څوک ساتي دلته؟ What is your highest educational qualification? په سمپل الفاظو کې ستاسو څومره تعلیم دی؟ What is your annual salary? تر کال څومره پیسې ګټې؟ یا داسې پوښتنه هم درنه کولی شي What is your monthly salary یا income؟ چېرې ته د کال ستا کال یا د میاشتې څومره آمدن دی، څومره پیسې ته ګټې؟ Do you have any relative in the US? آیا په یو اس ای کې ستاسو رشته دار شته او که نه؟ څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل قدم په قدم باندې دوی دا کوشش کوي چې تاسو ټریپ کړي، تاسو په جال کې ګیر کړي. لږ مخکې درنه دا پوښتنه وکړه چې آیا په امریکا کې ستاسو د کور کم کس شته او که نه؟ تا ورته ویل نه. او دلته درنه اوس دا پوښتنه کوي چې آیا په امریکا کې ستاسو رشته دار شته او که نه؟ نو که تا ورته ویل یس نو بس ته ګیر شوي. ډېر زیات خیال وکړئ. Have you visited any other country? آیا ته بل کوم ملک ته تللی او که نه؟ د دې سنټنس دا مطلب دی چې د دې نه مخکې ته بل ملک ته تللی او که نه؟ هسې نه چې ته ایران ته یا ترکي ته په غلا باندې تللی او ورته وایي چې آو زه ایران ته تلم یا ترکي ته تلم داسې په غیر قانوني طریقې سره، نو بیا هم ته ګېرېدلی شي داسې بس هغه ورکې ایس وایه مه، ایس منشن کوئ مه. او که چېرته بهر ملک ته تللی خو په قانوني طریقې سره نو بیا ورکې هغه ووایه د هغې به ستا نسې ورکوډی شي ثبوت غواړي. What tasks and duties will you be expected to perform during your stay? کله چې ته هلته پاتې شي ته هلته نو ته به کوم رقم ته کارونه کوي؟ یعنې ستا به کومه ذمهواري وي؟ ستا نه به د کوم کار توقع کېږي چېرې ته به دا پلانکې کار کوې؟ یعنې اصل مطلب یې دا دی چې ته هلته لاړ شي نو ته به هلته څه کوې؟ نو بس که ته چکرو ته ځې بس صرف دومره وایي چې بس زه به چکرې وام، پلانکي ځای ته به ځم، دې ځای ته به ځم، بس دا خبرې ورکې وکړه. What kind of business do you do? ته کوم رقم ته کاروبار کې؟ Who will take care of your business in your absence? کله چې ته نه یې نو ستا د کاروبار به څوک خیال ساتي؟ د دوی مطلب دا دی کله چې ته امریکا ته لاړ شي نو ته هلته کاروبار پرېغوسته په خپل ملک کې د دې خیال به څوک ساتي؟ Do you own a credit card? آیا کریډټ کارت در سره شته؟ Will you work in the USA during your trip? وی آیا ته چې یو اس ای ته لاړ شي نو ته به هلته کار کوې؟ داسې ورته ونه وایي چې زه به کار کوم، ځکه چې ته خو په چکر باندې ځې که نه. نو که تا ورته ویل چې او زه به کار کوم نو بس مطلب یې دا دی چې دا به کار شروع کړي، ټیم به ختم شي او ځان به ورک کړي. Are you visiting someone in the United States? آیا امریکا ته چا کره ځې؟ ګوره سټپ بای سټپ قدم په قدم دوی دا کوشش کوي چې تاسو ګیر کړي، خو تاسو به حقیقت وایئ. How long has your inviter been staying in the United States? وته چې چا غوښتی
چا چې تا پسې ویزه رالېږلې ده یا څوک چې تا غواړي نو هغه د څومره وخت راځي په امریکا کې دی لکه فار ایگزامپل په امریکا کې ستا ورور دی تره زوی دی ماما زوی دی یا بل څوک دی هغه ته وغوښتې چې تا امریکا ته راشه نو دلته نه دوی دا پوښتنه کوي چې د هغه په امریکا کې څومره وخت شوی Do you have properties in Pakistan؟ و آیا په پاکستان کې ستاسو جایداد شته څه پراپرټي شته او که نه په پاکستان کې یا په افغانستان کې که دې ورته ویل چې نه دلته خو زه هېڅ هم نه لرم نو د دې نه مخکې خو تا ویل چې او زما بزنس دی زه دا کوم زه هغه کوم نو هغه کوم خواته لاړل نو تا دروغ ویل ته یې ګیر کړې دلته Could you please explain your travel plan؟ مهرباني وکړه ستاسو د ټریول د سفر چې کوم پلان دی دا لږ ایکسپلین کړه دې وضاحت راته وکړه یعنی دا راته ووایه چې تاسو د سفر ته کوم پلان کړی دی بس کوم پلان مې ورته کړی په پښتو کې هغه ورته ووایه خو خیال به کې ګوره ډېرې خبرې به نه کې بس چې څه پوښتنه درنه کوي هغه ورته وایه ځان به ډېر چالاک هم نه کې او ډېرې خبرې به هم نه کې د دې په وجه باندې ستاسو ویزا ریجیکټ کېدلی شي In which city you will land first in the USA؟ کله چې ته امریکا ته لاړ شي نو په کوم ښار کې به ته لینډ کې بس دغه یو څو ټاپ کوېسچنز وو یو څو ډېرې اهم پوښتنې وي چې همدغه پوښتنې ستاسو نه کولی شي اوس کیدای شي چې د دې نه کم هم ستاسو نه وکړي د دې نه زیات هم ستاسو نه کولی شي خو دا هېڅ خبره نه بس د دې ویډیو مقصد صرف او صرف دا چې ستاسو په ذهن کې یو آیډیا پیدا شي او تاسو ورته تیار شئ که تاسو ته څه قسمه مشکل وي په کوم یو ټاپک کې لکه دا موږ ته یو کس دوه ویلو چې موږ ته په دې باندې ویډیو جوړه کړه ډېر مخکې ویلو خو زه په دې کې ډېر زیات لیټ شوم ځکه چې هلته نور ډېر کورسونه پاتې وو نو همدغه شان تاسو موږ ته ویلی شئ په کمنټ سیکشن کې کمنټ پرېږدئ موږ ته ووایئ او انشاءالله تاسو چې څنګه ویډیو غواړئ څنګه درس غواړئ هماغه شان به موږ جوړ کړو تاسو ته په څه کې مشکل وي موږ ته ووایئ د هغې مطابق به موږ ویډیو جوړه کړو خو صرف تاسو به دومره وکړئ که تاسو چېرته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ See you inshallah next time with another precious lesson. Until take care. Au pallam sparam. Goodbye.